शेख उल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला शाह साहब द पूरा तर्जुमे द पारा ज़मूंग द यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कई मुंग बता सुता टोल कुरान शरीफ तर्जुमा प पश्तो ژبه کې د मुफ्ती अब्दुल्ला शाह साहब په आवाज़ کې अपलोड کوم جزاکم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم عند سورة بقرة هو اللسم أتلسم آيات پدې آیاتونو کې دا منافقانو مثال الله پاک بیان کړی دی مخکې آیاتونو کې دا منافقانو قبایح بیان شو نو د مزید وضاحت د پاره دو مثال الله پاک بیانوي چې ډېر ښه طریقې باندې د دوی دا بې وقفتیا ښکاره شي مخکې چې کوم بې وقفتیا ذکر شوه نوره واضح شي قرآن پاک کې بار بار ایمان او هدایت ته نور ویلی شوی دی او د مړو زړونو دپاره حیات او زندگی ورته ویلې ده او کفر او ضلالت ته ظلمت او تاریکی ویلې ده او د زړونو مرګ او بربادی ورته ویلې ده دې وجې نه خدای پاک د منافقانو مناسب چې هغوی د هدایت په عوض کې ضلالت او گمراهی اختیار کړې ده دو مثالونه بیان کړي یو ناری او بل مائی نار اورته وي ما اوبو ته وي نار ماده نور او ما اوبو ماده حیات اوبو د جل ذریعہ ده وجعلنا من الماء كل شيء حي نو د منافقانو غلط فهمی کوتاه نظری او د نور هدایت په بدله کې ظلمات تیارې ضلالت او گمراهی اغشتل
دا خساره را فما ربحت تجارتهم د دوی د تجارت له ګټه ونه کړله. نو په دې مثال کې الله فرمایي چې د دې منافق مثال داسې دی لکه یو کس اور بلکی، نو د دې اور سره غیر چاپیره رڼا راشي. غیر چاپیره ماحول روښانه شي، نو دوی ارسو ویني، بیا الله پاک د دوی نه دا رڼا واخلي او دوی پریدي، نو په دې تیارو کې هیڅ هم نه ویني. د الله په حکم باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام مشال روښانه کړ او د هغې په وجه باندې حق او باطل، هدایت او ضلالت ښه واضح شو او تمام مخلوق په دې کې لار بیا مونده. خو منافقان په دغه وخت کې وړاندې شو. الله د دوی نه هغه نور فطرت او نور بصیرت واغشته، آفتاب نبوت، د نبوت دا روښان انور او هدایت، اگر چې د تمام عالم لپاره روښانه کوونکی دی، رڼا ده، خو که په سترګو کې نور وي، بینایی وي، نو د انور رڼا به د پکار راشي. او که سړی په سترګو ړوند وي، نو که د غرمې انور ښکاري نو هغه یې څه ویني. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بعض نور صحابہ کرام د دې آیت تفسیر داسې کوي چې پیغمبر علیہ السلام هجرت وکړه، مدینه منورې ته تشریف یوړ، نو څه خلکو اسلام قبول کړ او څه منافقان شو. نو د هغوی مثال داسې دی چې یو بنده په تیاره کې وي او اور بل کی، نو د اور په دې رڼا باندې غیر چاپیره څیزونه په نظر راشي. کم څیزونه چې بنده ته ځان بچ کوي، د بچ کېدو قابل وي، هغه معلوم شي، او کم چې د فیدې وي هغه معلوم شي. ناڅاپه هغه اور مړ شي، اوس بیا په دې لاره کې غنم شته، د دې بنده د نظر نه هغه غایب شو. اوس دې حیران او سرګردان دی چې د کم څیز نه ځان بچ کما، د کم نه ځان بچ نه کم. دقه شانته منافقان مخکې نه په شرک او کفر کې، په تیارو کې پراتو، اسلام یې راوړو، حلال او حرام، خیر او شر ټول ورته معلوم شو. اوس دوی پوه شو چې د کم چیز نه به ځان بچ کوي، د کم نه به ځان نه بچ کوي. دغه حالت کې دا بنده و چې ارسه وپېژن، ناګانه منافق ته جوړ شو، اسلامي عقیده پرېښوه، منافق شو. څنګه چې پخوا په تیارو کې بیا په تیارو کې شو. اوس دې د حلال او د حرام او د خیر او د شر تمیز نشي کولی. وی دا د منافق مثال. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی دا تشبیح صحیح دا، اول ایمان روڑ، نور حاصل کر، بیا منافق شو، نور ضائع کر، او ہمیشہ دا پارا حیران پاتی شو. او د دنیا په لاره کې چې د تیارو په وجه کومه پریشانی وه،
د آخرت د لارې د تیرو ذریعه جوړه شوله. او یو بل تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوي وی منافقانو صرف په ژبه باندې لا اله الا الله اقرار وکړو. منافق تش په ژبه باندې د لا اله الا الله اقرار وکړو، ظاهری اسلام قبول کو، نو دا فائدہ ورته حاصله شوله چې د دې کلمې په رڼا کې په دنیا کې خفه امنو، مال جان محفوظو، مسلمانانو سره مال غنیمت کې شریکو، تر کومې چې جمع دیو د کلمې په رڼا باندې د دنیا فائدې حاصلولې، او چې څنګه مړ شو نو دا نور ته نه لاړه، منافقو نور ته نه لاړه، او همیشه د پاره پتیارو کې پاتې شو. تفسیر ابن کثیر دا خبره کړې ده. کلمه توحید او کلمه شهادت که اخلاص سره ویلی شي نو نور علی نور. دا کلمه د لا اله الا الله که په اخلاص ویلی شي نور علی نور، او که دا کلمه د نفاق په انداز باندې ویلی شي، د منافقانو په شان ویلی شي، نو بیا هم پکې نور شته، اگر چې د اخلاص د نشوالی په وجه باندې دا نور ناتمام او ناکافی دی. د دې وجه نه چې دا کلمه سراسر حق ده، اگر چې منافق د خپل حماقت د وجه نه، بې عقله او بې وقفتیا د وجه نه حق نه ګڼي، نو په هر حق کې نور وي، رڼا وي. بهر حال منافق دا کلمه د دې اقرار وکړ، نو د اقرار په وجه یو درجه د نور ورته حاصله شوله، او که د سره تیری دي نو دا تیری د ده د نفاق د وجې دي. نو د دې کلمې په رڼا کې د دنیا فائدې حاصلې کړلې، د دنیا فائدې چې حاصلولې دې نه تعبیر کړې ما حوله، ما حوله فلما اضاءت ما حوله، یعنی غیر چا پیر دنیاوی فائدې حاصل کړلې، نو ذهب الله بنورهم. نو دا دنیاوی فائدہ دې ته فائدہ ویل فائدہ نه ده. د دې بعضې بنده سترګې توی زغوی وي، توی زغوی پیژنئ، یو بنده یو سیز ته ګوري نو د سترګو کې یو فرق دی چې په هغې باندې یو سیز دوه ښکاري، دا خو دوه ني، ده ته دوه ښکاري. دې ته احول وی، عربی کې ورته احول وی، او موږ ورته پښتو کې د تویز وی وایو. نو د منافق ته دا سیز دوه ښکاري، د دنیا دا فائدې ورته داسې ښکاري چې د آخرت هغه هم پکې ورته ښکاري، نور پکې فائدہ نه وي، هسې تویز وی دی سیزونه ورته دوه ښکاري. و یو طالب و، نو استاد ورته یې چې ورشه په کمره کې ګیلاس پروت دی راواله، وی چې کمرې ته ورغی په میز ګیلاس پروت و، نو بیا راغی استاد جي ګیلاسونه خو دوه دي، کم یو ته راواله، پس یې کې خو یو راواله که نه، نو دی راغی نو استاد جي وی ګیلاسونه خو دوه دي، نو کم یو ته راواله، د شیشې ګیلاس. د هغه ورته وی کاڼې واله هغه یو اولو هغه بل ماله راوړه، نو چې ورغی نو چې ګزار یې وکړ نو هغه اصلي ګیلاس ولګې نو دواړه مات شو. دې ته احول وی، نو چې احول ته یو شیز دوه ښکاري لورایا، د دې لیدلو نه یې نه لیدل بهتر دی. نو دې منافق ته د دنیا دا فایده ډبل ډبل ښکارېده، نو دې پې ورلو شو، نو ګیر شو پکې، فایده ورته دوچن دوچن ښکارېده. نو منافقانو په ظاهري ماحول په لیدو باندې زبانی قول باندې اکتفا وکړله، او د مغز په ځای پوسته کې وخوړه، مغز په ځای پاتې شو.
او دا سوچ یې ونه کړه چې ظاهري ماحول لیدل دا خو دا ویز وی والا کار دی نو د دنیا فائدې د څو ورځو دي همیشه نه دي نو دې له تشبیه ورکړله اور بلونکي سره اور یې بل کړی وي نو لږ ساعت دپاره اور بلو اخر کې اور مړ شو نفع لاړله او همیشه تاوان پاتې شو ذهب الله بنورهم الله د دوی هغه نور لرې کړ نور څه ته وایي وی چې په خپله باندې ظاهر وي او بل شیز پې ښکاره کېږي ظاهر کېږي دې ته نور وایي ظاهر بنفسه مظهر لغیره په خپله ښکاره دی نور په خپله ښکاره دی او بل شیز پې ښکاره کېږي او ضیاء هغې رڼا ته وایي چې د نور نه خوره شي ضیاء نور نه خوره شي نو نور د ضیاء لپاره اصل سرچشمه ده دغه وجه ده چې الله فرمایي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا نو شمس هغې ته ضیاء ویلې ده او قمر ته نور ویلې دی د دې وجه نه چې د قمر د سپومې رڼا هغې کې انتشار او خوروالی نه خورېږي نه هغه عمره خوروالی څومره چې په نور کې وي حدیث مبارک کې راځي الصلاة نور مز نور دی والصبر ضیاء او صبر ضیاء رڼا ده نو منځ د اسلام ستن ده عماد الدین فحشا او منکر د دې نه پې بچاوی کېږي نو دې ته نور ویلی دی دا منځ وی دا د صبر اصل او جرړه ده او الله پاک وته ضیا ویلی ده نو فحشا او منکر نه بچ کېدل دا د صبر سرچشمه او د صبر معنی دا خپل نفس د الله په طاعت کې بندول د ګناه نه بچ کول نو صبر د اسلام او د ایمان اکثر شعبو ولا ورغلي الله نور السماوات والارض ذهب الله بنورهم الله پاک د دوی هغه نور بوته ذهب الله بنورهم دا سے الله پاک ویل چې ذهب الله بنورهم الله نور بوته او دا سے ونوي چې ذهب الله بضوئهم د دوی هغه رڼا یې بوتله مقصد دا چې نور بالکل زائل شو او درنا نام نشان باقی پاتے نشو ذهب الله بنورهم اغا نور اصل مکمل ختم شو نو دا نور نه پس زیاده نغه ضیا وسره ضیا هم ختم شوله نو هر طرف نه پتیارو کې پاتې شو کچری ضیا یا ضوء دا ویل شوی نو سنا نور خو به پاتې او پکې خو خور بنو نو الله وینا اصل رڼا د دوی نه ختم شوله یو بل وجه هم د دې ده چې ذهب الله بنورهم او د نور په ځای باندې نار اونوي بلکړه خود وی اور دی استوقد نارا نو داسې خدای اونوي چې ذهب الله بنارهم هغه اور ته الله یوړو نو الله وی ذهب الله بنورهم دا څه وجه ده وی په دې اور کې دوه څیزونه دي یو پکې رڼا ده نور او یو پکې حرارت او سوځول دي نو الله وی ذهب الله بنورهم د دې اور نه رڼا مې بوتله سوځول پکې شته پرېږده چې د قبر کې تودیږي پې اوسو کوم اور چې په ځان له بل کړی دی
د نفاق اور یې جوړ کړی دی نو دې اور کې چې کومه رڼا وه هغه ته لاړه دی به سویني نه او حرارت او توبه پکې وي نو تودېږي دي پکې اوسه سوځېږي دي ذهب الله بنورهم داسې نه وي چې ذهب الله بنارهم اور کې به سوځي وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او الله پرېښو دی لره فی ظلمات پتیرو کې لا یبصرون چې هیڅ شی نه ویني صم بکم عمي فهم لا يرجعون صم کان دي دوی دا حق د ویلو نه کان شوي دي بکمن گونگیان دی نه حق ویلی شي او نه د حق په باره کې چا نه تپوس کولی شي د حق په باره کې تپوس هم چا نه کولی نشي چې دا حق څنګه شی دی او عمیون اړانده دي لار نه ویني حق نه ویني چې کله رڼا د دوی نه لاړله تیرو کې پاتې شو نو داسې بے هوش دي چې ټول حواس یې بیکاره شو نه حق ویني نه حق اوري او نه په زبان د چا نه تپوس کولی شي نو کم نور چې دوی د هدایت ضایع کړی دی هغې طرف ته بیا واپس کیږي نه فهم لا یرجعون وی دا مثال د هغه منافقانو دی چې د هغوی په زړونو کې نفاق ښه مضبوط شوی دی په هیڅ طریقه باندې لار د هدایت ته رجوع نه کوي صم بکم عمي فهم لا یرجعون نه معلومیږي دا ورپسې مثال دویم د منافقانو چې دی دا هغه منافقان دي چې په شک او په تردد کې دي کله اسلام ته زړه شو کله کفر ته زړه شي حیران دي چې کوم اړخ ته لاړ شو اسلام ته ورشو که کفر ته ورشو نو لومبنی مثال د کلکو کافرانو منافقانو دی چې هغوی اسلام طرف ته بالکل نه راځي او دا دویم اومې زړه کېږي اومې ساړه کېږي دا دویم مثال او کصیب من السماء زړه هم کېږي خو ساړه هم کېږي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثال د دې منافقانو حال د دې منافقانو كمثل الذي پشانت د هغه کس دی استوقد نارا چې اورې بلک فلما اضاءت ما حوله هر کله چې دې اور روخانه که غیر چاپیره د دلرا فلما اضاءت هر کله چې دې اور روخانه که ما حوله غیر چا پیرا دد ذهب الله بنورهم الله بوت لرنا ددوی وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او پری خودل دی لرا وترکهم او دوی پری خودل فی ظلمات پتیرو د شرک او کفر کې لا یبصرون چې دوی حسم نویني صمم کان دی دوی د حق د اوریدلو نه کدا هدایت خبره وته کېږي نو دوی نوري بوکمن ګونګیان دي دوی د حق خبرې د ویلو نه یا د حق په باره کې تپوس کولو نه ګونګیان دي عمیون ړانده دي دوی د حق د لیدلو نه فهم لا یرجعون پس دوی سمې لار د هدایت ته نه راځي او کصیب من السماء یا مثال د دوی پشانت د هغې کس دی چې باران گیر کړی دی او کصیب یا مثال د دوی حال د دوی پشانت د باران دی چې دا باران راوریږي من السماء د اسمان د طرف نه چې دا گمراهي اغشتې ده او هدایت یې پرېښې دی
نو په دې کې د دوی مثال داسې دی لکه چې د باران شروع شوي وي د اسمان د طرف نه باران وي من السماء صیب باران ته وایي نو دا باران خو وي د اسمان نه نو من السماء لفظ پکې بیا څه لپاره زیات شو اشاره پکې دې ته را چې دا باران د اسمان د هر طرف نه دی یو طرف نه نه هر طرف نه دی نو څنګه چې ټول اسمان ته اسمان وای نو دغه شانتي یو جانب ته هم سما وای ټول اسمان ته سما وای نو یو جانب ته هم سما وای او من السماء لفظ کې دې تم اشاره را چې دا باران څوک بندولی نشي منې کولی نشي د اسمان د طرف نه دی منې کولی نشي که په ځمکه سیلاب راشي خو دیوال ورته وه بند ورته واچوه چې د اسمان نه راځي نو څه به ورته وکړي او کصیب من السماء یا مثال د دې په شانتې د تیز باران دی چې د اسمان نه وي فیه ظلمات چې په دې کې تیری وي دا توره توره اوریځ راشي او باران وي نو تیری وي ورعد او ګړزارې دی رعد ګړز ګړز وي په باران چې وي وبرق او برېښنا وي پکې یجعلون اصابعهم او ګرځوي دوی اصابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د تندرنا تندرونو د وجې نه حذر الموت او د یرې د مرګ نه دین اسلام باران رحمت دی قرآن باران رحمت مړه زړونه هغې دپاره حیات دا په شرک او کفر چې کم زړونه مړه شوي دي نو هغې دپاره دا باران حیات سراسر رحمت دی نعمت دی چې په باران باندې دا اوچه ځمکه شنه کېږي شینکۍ پرې راځي نو د شرک او د کفر د لاسه چې کم زړونه مړه دي او دا باران ته ورېده د ایمان او عمل صالح زرغونه به تم شي خو ابتدا کې چې دا باران کېږي نو محنت او سختی پکې وي باران رحمت ټول رحمت رحمت او د مړو ځمکو دپاره جن او په اول کې په دې کې دا ګړز ګړوز وي نو دا منافق اول د سختۍ نه ویریږي او برای نام مصیبتونه چې حقیقت کې د دې انسان د نفس د تزکیه او صفایۍ لپاره د هغې نه ویریږي څنګه چې دا اسمان کې پړق پړق وشي او دې سره رڼا پیدا شي لاره ښکاره شي او په دې اسمان کې چې ګړز ګړز کېږي نو دا زړه ورسره روپي دقه شانتې دا منافق د دنیا د فایدې چې وویني لکه تش په خولې کلمه باندې د ده مال جان محفوظ دی او مال غنیمت کې ورته حصه ملاوي نو چې دې ته نظر وکړي نو دې اسلام طرف ته مایل شي او چې کله د جهاد غوندې سختی په نظر راشي نو د اسلام نه پشا شي به هر حال ګرز ګرز رڼا برېښنا تیاره دا د منافقانو د زړه هغه کیفیتونه دي کله اقرار او کله انکار نو دې آیات کې دین اسلام باران رحمت سره مشابه دی او د دې خلکو هغه شکوک شبهات او نفسانی غرضونه دا ظلمات تیرو سره مشابه دي او د عذاب الهی نه يرولو والا آیاتونه هغه رعد
ګړز ګړز سره مشابه دي او فتوحات اسلام او غلبه د دین د برق او د برېښنا سره مشابه شول او کم آیاتونو کې چې د عذاب ذکر راشي منافقان اورینا نو په دې غوږونو کې ګوتې وټومبي او چې کله غلبه د اسلام راشي او دا پړق پړق وشي نو دې لار وویني اسلام طرف ته راشي چې کله نفسانی غرضونه د هغې د تیرو غلبه راشي لکه کافرو سره جهاد حکم راشي نو بیا د اسلام نه لږ رسته شي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير يجعلون اصابعهم دوی دا ګوتې په غوږونو کې ورکي نو دا ګوته د دې نوک د دې ځای نه واله د دې سر نه تر دې تلي پورې دې ټولې ګوتې ته اصابع وایي ګوتې د سکونه تر تلي پورې دا ټولې ګوتې دې ته اصابع وایي نو دا ټولې ګوتې خلک غوږ کې ټومبي که د ګوتې دا سوکه پکې غوږ کې کېږي په غوږ کې د ګوتو دا سر کېږي او دې ته انمله وایي انمله د ګوتو سرونه د غوږ په سوري کې د ګوتې سر کې ښودی شي نو دوی د ګوتې سر نه دا ټوله ګوته غوږ کې ټومبي خو چې د اسلام خبرې ولري دونه مبالغه کوي دوی غوږونه بندوي چې زما په غوږ کې د اسلام اواز لاړ شي په خپل هم داسې کوي او بل ته وایي غوږونه بند کا مه اوره دا خبره د مکې مکرمې کافران هغوی به داسې کول چې د بهر نه به میلمه راغی نو اول به یې په لارو کې راونیو ورته به یې وی چې په مکه کې ګورې موږ سره یو سړی دی او هغه به دې بېدینه کوي نو ګورې خبرې ته به یې غوږ نه ږدې مه اوره خبرې نو یو میلمه د بهر نه راغی نو د مکې مکرمې د کافرانو ورته دا خبره غوږ ته ورورسه چې ګورې دلته سړی دی خراب دي کې غوږ به ورته نه ږدي نو هغه غریب په دې غوږونو کې ځان له مالوچي بوجه کېښوده په دواړو غوږونو کې هر څو ورځې چې په مکه کې تېرولې نو پیغمبر علیه السلام ته به یې د لرې نه کتل نږدې به نه راته غوږ کې بوجې وي خبره وانه ورم څو ورځې چې تېرې شوې نو په زړه کې یې راله وي زه دونه ناپوهه بیم چې زه به سمه ورانه خبره نه پېژنم نو دا بوجې یې سستې کړلې او پیغمبر علیه السلام ته یې غوږ کېښود نږدې شو نو چې خبرې واورېدې نو هغه خبرې د پیغمبر علیه السلام خو واقع ښکلې وې نو بس ابوجې یې د غوږونو نه لرې کړلې او پیغمبر علیه السلام سره لاس میله وکړ بیعت یې وکړ مسلمان شو دغه صحابي ته ذوالقطنتین وایي قطن مالوچو ته وایي ذوالقطنتین دو د مالوچو بوجو والا کاټن انګریزی کې وایي او قطن عربی کې وایي لکه چې انګریزانو دا ټکي د عربی نه را پټ کړی دی نو ذوالقطنتین نو په خپله به یې غوږ نه کېښوده او بل ته به یې وی غوږ مه کړه یجعلون اصابعهم دوی به دا خپلې ګوتې په غوږونو کې روغې ټومبلې او کصیب من السماء حال د دې منافقانو په شانتې د تیز باران دی چې د اسمان د طرف نه وي فیه ظلمات په دې باران کې تیری وي ورعد په دې کې ګړزار وي وبرق او په دې کې برېښنا وي چمک پکې وي
یجعلون اصابعهم دوی گرزی خپل گوتی فی آذانهم پخپل غوگونو کی من الصواعق دا وجد تندرنا حذر الموت او دا یری دا مرگنا تندر برا پروزی دا خپل زړی عقیدی پر خودل دا و تا مرگ خکاری دا کفر اگه زړی عقیدی پر خودل دا و تا مرگو او چې د دوی په دې شرکیات او کفریات باندې په قرآن کې رد راشي چې د دې بوتانو عبادت مکوا دا د حاجت روا مشکل کشا نه دي دا په تندر لګېده والله محیط بالکافرین الله راګیرون کې د کافرانو لره احاطه کوون کې په کافرانو باندې نہ پا غوگونو کے کگوتے ورکے نہ دا اللہ دا عذاب نہ بچ کے دے نشے یکاد البرق یخطف ابصارهم قریب دا چدا بریخنا یخطفو پا تلوار سر اتختی ابصارهم نظرون ددوی یخطفو پا تلوار سر اتختی د چرګ دا واړه بچی پزمکه ګرځي او ناګانه تا پس په هوا رواني را غوټه شي او په پنجو کې والی وي تختی یخطفو په تلوار او تختو وقت په تیر نه فورا او تختو اردو کې وي اوچک لینا دا اسمان دا پړق پړق دی دا بل دوی دا نظر او تختی د اسلام دا ترقی دا سترگی بولندی کی کلما اضاء لهم مشو فیه چکل دا بریخنا روخانه کی دویتا گیر چاپیر ماحول و تا روخانه کی اضاء لهم رناؤ کی دویتا دا چمک اشی مشو فیه ندیپا کے قدمون واخلی چکل فتوحات دا اسلام راشی غلبہ دا اسلام راشی نو دے پا اسلام کے سو قدم روان شی وی دا اسلام خو دیر خیر پاکی مال غنیمت راگا منگلیم پاکی دون راکی یرا سب مسلمان بشم کلما اضاء لهم ہر کلچ دوی ترن آشی مشو فیه نو دوی پاکی روان شی قدمون پاکی والی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ہر کلچ پا دوی بانے تیاری شی اظلم علیہم فدوی تیارش نو قامو ندوی ادریگی کہ فتوحات نی مال غنیمت وغیرہ دا گٹا مٹا پکی نوی نی نبی قامو پا زیبان دی ادریگی مخ کے قدم نالی نور اسلام کی نمخ کی ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ولو شاء اللہ کچر اللہ اغواری لذهب بسمعهم اللہ ببوزی دا دوی قوت دا اوریدلو قوت سامع ببوزی کانا بیگی و ابصارهم او قوت باصر دسترگو نظر بهم اللہ بوزی ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ پاک پا ہر چیز باندے قادر رے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين